تاسو ته دا خبره جوړه ده موږ ته دا سیالي ولاړه ده تاسې زموږ له شاپانه ودرئ موږ و ګولۍ ته هم تیار یو و جنګ ته هم تیار یو دا د پاکستان و لایف ته دا وایم عادت ته یو خبره کوي وایي عثمان او منظور پاکستان ماتوي لا اله الا الله محمد رسول الله چې وس به پیدا کړي په رسول الله به لندن د سره به پاکستان یادو کړي پاکستان دی خو پاکستان جوړ کړی چا دی پر داسې پاکستان خو موږ لعنت وایو چې کور زما دی کلی زما دی عزت زما دی جنګېدلی زه یم راوړی زما پلار نیکو دی دلته لږ ودروله وړاندې میجر صاحب یې ته د پاکستان خبرې کوې ستا پلار غلاوئ ستا نیکه غلاوئ زه له غیرتي خاورې پیدا یم زه له غیرتي خاورې پیدا یم ته په ګوجرا والا کې د ټوله والا سره پیدا یې ته ماته وایه ته د پاکستان نه یې زه د پاکستان چې افغانستان ماتوې او پاکستان پښتانه خرابوي لا اله الا الله ورځ وخوړی سم چې پښتانه یې ماته کړي او ایمان زموږ ستا د ایمان خبره د پښتنو زموږ ستا د غیرت خبره د پښتنو که موږ ایمان ترکو دلته انګریز عثمان لالا به دا خبرې کولې دلته انګریز په تاخت اخلاص کوي لا یې په غلامي لا یې په سلامي ته اخلاص کوي دا ګوجرا والا لاهور پنجابیان دا د جنا والا به بیا که خدای ټول په هندوستان کې پناه اخلي که نه وخته پورته کړو و دې مشران ته موږ دا وایو منظور ته دا وایو و دې اکبر خان ته وایو محمود خان ته وایو په ډېره پورې موږ وسپمولو او په ډېر پټو سترګو شهیدان ځي عثمان ځي عارف شهید ځي ارمان شهید ځي د خړ کمر شهیدان ځي د بابرې شهیدان ځي ته څوک پرې چې له مسلم باغ له ډاډه مرئ خدای ماښام په بم رکاسان یو عثمان نه رسي ته څوک د ډاډه مرګ غواړي هغه له پښتني مور سره بې وفایي کوي پر خپله خاوره باندې پر خپل وطن باندې پر خپل ساه باندې که څوک دا وایي چې دا به ما مړ کړي دا به ما غلام کړي غلامان په موږ ته دا خبرې شته چې غلامي در کوم تا ته پلاکی در کوم تا ته مرعات در کوم تا ته پلاکی در کوم هغه موږ ته وشلي دي پښتانه سته ډېر غلامان سته د میجر نوم به په اوداسه اخلي د امای نوم به په اوداسه اخلي موږ به ورته وایو یو پښتنو دا ایس ایمای له چا جوړه سوې ده دغه زما او ستا په خاوره جوړه سوې ده او زما او ستا دغه نه مور یې ده دغه نه نه پلار دی دغه نه نه قوم دی لا اله الا محمد رسول الله شترغاړی اون چې ستا یو مخه دا دی د وړاندې څه خلاص وړاندې به څه خلاصوو د منظور ملګرتیا به کوو د دې ولس ملګرتیا به کوو دا خبره به وایسته ته یایو دا خبره پنجابي شمار ته یایو چې عثمان ورسوي په زرونه عثمانان پیدا سو یو لرګی دی وایي په زرونه عثمانان پیدا سو ته د اوس د عثمان د کور خوله د ورپټه کړه د زرو عثمانانو د زړونه راپټه کړه جنګ ته تیار دي و هر غزا ته تیار دي او انشاءالله دا جهاد به وي پرون یو چا خبره کوله چې کراچي پاکستان وایي سعودي پټرول لري پاکستان افغانستان لري دا زموږ د پښتنو کمزوري ده زموږ پر کورلا زموږ پر معدنیات باندې قبضه ده زموږ پښتانه ارغمال دي دلته زموږ بارډر وایي زموږ به مالونه تلل افغانستان ته به موږ تلو کډوال وروڼه به تلل اوس ته موږ تار ولګوئ د ازغن تار د عثمان ګناه دا وه چې یو نر بر افغان به څوک چا پلار نشي بندولی هغه پنجابیان داسې وکړي چې عثمان مړ کړه عثمان مخه وباسه پښتانه به ډېر سخته ودرېږي لا اله الا الله په دغو پورې نور پښتنو ته زور غلی وي نور زموږ غلی دي چې عثمان نه سوی پاته دا ټول مرجان دی د چا زوی دی څوک دی له کومه ځای دی تاسو ته دا سوال کوو تاسو ته دا روکش کوو پښتنو جذباتیان ساستان د خپله کوټ خبره وکاستان دلته نمای خلک داسې دي هغه ورته راتلونکی الکشن دی بیا زه پټان نه ګټم بیا چې زه پیم بیا پټان پیم نه راځي عثمان کلم پیم عثمان کلم یې نه عثمان یو کالای سنټر ته علمي دنیا در خبره کړه چې پښتانه ستا علمي دنیا در خبره کړه
نن د په عالمي دنیا کې ستا تاریخ دی د عثمان تکرارونه د هرې ښځې د هر نر د هر پښتانه د ورور غوندې په زړه کې ولاړ دی په زړه کې پروت دی داسې کور به نه وي چې د عثمان تصویر به نه وي داسې موبایل به نه وي چې د عثمان تقریر به پکې نه وي داسې کور به نه وي چې د عثمان په مرګ بې زر شوی وي ورورو وخت اخمده ملګري دې ډېر ژوند غواړي یا په عثمان موږ دونې خوابدي یو چې پنجابی تا سره به حساب که زما ایمان کار نه کوئ زما دا زوی امان ته حسین ایمان ترکه ایمان ترکه زموږ مشران څوک دي ملاک تاله مخه د یاده ملاک خوله په خپل کې ده د بل خوله په خپل کې ده که وینې کوم پرسته ته موږ وایو ستاسې تر مخ تاسې زموږ مشران یاستان موږ خلک په ټوپک ویني په ګولۍ ویني په ډنډو ویني تاسې پخوا به به د زرخانه خیرات نه دی سوی زه ستا تر بل نه ستا په روژه ولاړم که تا ته لاس لوېدی زما به سر ماتېږي بیا به تا ته لاس وځي محمود خانه موږ ستا د مورچې ملګري وو محمود خانه موږ ستا د تیرک ملګري وو ستا د زنده‌آباد ملګري وو چې له تا عثمان لاړئ دا ټینټونه واخه دلته سور ډګر پاته سوی عثمان ټینټ وایي دا ټینټ په پښتنو ولاړ وی چې دا ټینټ واخې دلته ډګر پاته دی لمر پاته دی وروره وخت اخده ملګري ولاړ دي دا د ابد کار دی چې کار یا چوټ راکړي چې ته تیر بس کار تاسو ته یم تاسو ته سور سلام یم چې ټول په ګرمي په جذبه او په دونه مینه راغلي یاستان موږ داسې ګرم نه یو زموږ د زړه داغونه دي زموږ پر بدن داغ دی زموږ د کینسر مرض نه ویلي یو دا پښتانه به د کینسر مرض له ځانه باسي دا زما د صفایي شکل راکوي او دوی ناست دي په پلانکي ځای کې په تا ګټم په ستا پلار یې په ما ګټي ته د ستا دی ته چوکیدار ګوره زما باډیګارډ ګوره ما ته یې په تا ګټم ستا پلار یې په ما نس ګټلی خپل بارکو ته لاړ شه اصغر خان ته موږ یې پر ډاګه وکړه محمود خان ته موږ یې پر ډاګه باندې اعلان وکړ چې فوجه له خلکو لاس واخ له جمهوریته لاس واخ په جمهوریت کې د لاس واچولی دي خلک رالیشي ته څو پرې بې زغمو د عثمان مرګ د هر پښتانه مرګ دی د عثمان باندې به انشاءالله که خدای کوي او دوی عثمان مړ شو اوس دوام به خود خاندان وایي هلته به خوشحال وایي هلته به صدر آصف وایي هلته به نورونه وایي چې عثمان مړ شي موږ خوار شو سم په قرآن کې به تر چا موږ ډېر خوار شوي یو اوس که ایمان تروې که نه تروې ستا کار خوشحال خانه د پښتنو دونه مینه درسره ده دونه شفقت یې درسره دی چې دونه شفقت تاسو راځاستان موږ په مخه یو کوي اول به موږ پښتانه د مشران ګولۍ خورو اول به موږ ډنډې خورو تاسو له شا لخوا راپسېسئ جلسه راکوئ جلوسونه راکواستان وخت اخمنه ډېره مهرباني په درناوي خدای پاک ته اسماعیل اعلی ته ولې ګلزار کې جنت کې ورکړي خدای پاک دې زموږ له زړونو نه باسي خدای دې زموږ له کوره نه باسي خدای پاک دې د ټولو مسلمانانو د ټول پښتنو په زړه کې ولې ګلزار ساتي خدای دې جنتونه ورکړي په درناوي ډېره مهرباني سلام علیکم